وی منز بیگانگا ہرگز نہ نالم کہ بامن ہر چی کردہ آشنا کر منز بیگانگا ہرگز نہ نالم کہ بامن ہر چی کردہ آشنا کر وی زد بل چا دلا سا نجارم ما سره چې سکی خپل یار را سره کوي عزیزانو په دې ملک څه چې کوي تاسو کوي د دې پیتیانو جرأت سوچ په موږ حکومت کړي دا تاسو کوي دا خرټه چې پرون لړې شوی دا تاسو وزیر اعظم کړي دا بل خو سره چې ناشته دا تاسو صدر کړي دا دلته چې ناشتي دا تاسو کړي دي تاسو خیال راغی نو اصلي د وجلو تاسو سبب وګورئ په دې صوبه سرحد کې کله دې قومي د الیکشن اعلان بیا وشو تاسو وګورئ دا قوم د بارامي ډمرور دی بارامه یو دمو من سرا په موتی مالت کې کده چا خادي به وو کنه وده بغډې دو کده چا بزوی شو کنه د بډول کې هغه ګور داغه به غیرت قوم دی هغه د سور بچی دی هغه د سور بچی شنه چای په اوس کا او تور چای په اوس کا خان وہ پا بنگلہ کی پروتی ہے پہ الیکشن کے بدیا ورطا پکسو کی گڑی کی کنے گڑی خان نواب ارباب سرمایدار پا کور کی پروتی بیا ورطا گڑی داغا خزا پا کور کے ریگماز زانتا مگلی او زمین خز لس منونا پا پولنگ سٹیشن کی دوی دا پارنیسی کرنی دار یو سړی په خزا دغه وخت کې لس سړی ختم داغه طلاق دې سوار بچو ته جلسه خدای صاحب بیوی اوس خبر رااله صاحب د عربو پورې چاله نیغه ودرولی کب زورن کړیو ارچی چکړیو کار څو چې د عربو ندل ته غزال راته کار چاچال راغلی غزاله اغي نن په کابل کې څال جوړ کړي جوړ دې کنه دې اوس خروسوته د کابل نه کړه اوس چا سره غزا کې نن د کابل مشران د کابل په تخت نه جوړي هغه ورځ مولانا فضل الرحمن ما په سراغه راځي چې کابل تزو مالما بمړ راوړي بیان مرده مې راوړي ولی ملدا سي به را باندې وکنځي کنه چې عمر لا یاد لري لکه مې د مجددي په کور کې کنځلي چې زما په خدای قسم ده و پتاسو کې هیڅ اختلاف تاسو روسته د کابل نوځي په دې کې اختلاف نشته اختلاف په دې کې دی چې د کابل ته لال خان بچو کینی همغه جګړه دا اوس کنه ده کعبه تلار او په کعبه کې قرانونه وخوړل هغه کعبه دوی تبا کا هغه مونږ الله تعالی سپور همغه الګل ته کنه پاکستان کې ته اسلامی حکومت غواړي بیا د سرمایدار نه غواړي د چا خزا چې شاملات دي په پاکستان کې اسلام راوستي پاکستان کې به زه اسلام راولم چې زما خزا سپینه بورکا په سره زما په کور کې ټلویزیون نشتا زما په کور کې ریډیو نشتا زما په کور کې ټلیفون نشتا چې زما د خزي आवाज پر دې سره وانه د چا خزي چې نن په آرمي سټیډیم کې شاپینګونه کوي دې زم طلاق ولا به سبا تاسو بیا ووټ ورکوي او دا په ملک اسلامي نظام راولي
دا په ملک اسلام راوړي د چا خزي چې په صدر روډ باندې لیډا په موټر کې ناشتي او خزه دکاندارانو سره انګتي اچي دا ستاد ملک حکمرانان دي دا خلک بستا په ملک اسلامی نظام راوړي خدا مونږ هغه یو سره او تاسو کولو ڈاکٹر صاحب یہ کہنا چاہیے پولیس والا چپ کرتے دیں رکشی استر میں بد لگی دد بیڑی گھر کا شچدات جلسہ کرے تاش کئی تاش کئی نو غواگانی پردی پٹی تا ور روان شو نو دې تاش داسې کوي او یا خدای راوړې یا خدای راوړې یا خدای راوړې یا خدای راوړې یو خان نوکر لګلې دې کلی ته سکار پسې ا نوکر واپس را منډي خان ورته لا کار دیو کوي نه ولی ول دا کلی خدا سے ظالمان خلقو چې په خدای غواګانی سرولې ول ماوي چې خدای خبر چې په ما بچ کوي راشه تخته نو مونږ وایو چې یا خدای امریکا تبا کې یا خدای امریکایان مونږ منبران کوو یا کني کو امریکایانو له ووټ ورکو امریکایانو له حکومت ورکو یا کني کو مونږ خدای پاک چې مونږ په استما ته وای په ایمان چې زه د سړي په ځای خر راواله موجود ورته نکاح کوم یا ګناه د خر د کزما ده نمون چې خپل نکاح خر سره په خپل وته نو د خر کار څه ده لته وای نو بیا جاړی ولی مونږ ته اسجړه نه راځي زه خپل زړه کې خمت مینم والله چې زما عمرې زما دا آفتاب شرطو ژوند دی او دا دلور سے دین ژوندې دي ما په سرالو چې ستا مقابله کې سړی نه ودرو تب انا فوز ممبر کېږي د قومي اسمبلی مال کبه ودرېدم نو د سړي زوی بنئ زه د دې قوم ممبري نه کوم وی چې ولې مال ما خوب لیدلی چې ښځې لاندې به کېنم تاسو ټول الکانو کې به وی کنه پاکستان کا تقدیر بے نظیر پاکستان کا تقدیر بے نظیر یہ بم کې نه بم دا کنجرانو به وی کنه به ها مال ما خوب لیدلی دی چې سرې شونډې نری غاړې لاندې به کېنم ما 40 کاله ښځو پسې ډرامې کړي دي اوس به زه د ښځې لاندې ناست یم والله کې ودرېږم تک شو بیا را پسې 90 کې راله چې ستا مقابله کې مونږ سړی نه ودرو مال که به ودرېدم د سړي زوی بنئ مولانا فضل الرحمن وایي سیټ خرابې مال خدای دې په تندر دا سیټونه ولګي په تندر نه ودرېږم ولې مال ما خوب لیدلی دی چې د ابتابات اجرا لاندې به ناست یم همغه و که نه زبا زورم وی اوسه پورې په منبرو وزارتونو کې او الله دې زما غومه پیړایم د دې قوم د منبرو د وزارت نه ساتي الله دې داسې څوک نه شرموي لکه دا تېر شوي وزیران چې وشرمېد اوس بیا مور راغلی ده په مړو ګرځي چې چېرته مړی خو نه دی شوی چې دوا ورته مونږ څه کوو چې چا مړو لځو ماله چې څوک وایي دا پلانی مړ خامخا ورشه مال مړ شو نو خلاص خخول مړی ژوندی نه کې مال نه مال زه خو یم چې ممې لمبوئ خلقا او ممې خخوئ خلقا ممې لمبوئ خلقا او ممې خخوئ خلقا ما په ډیران سپوت او غورځوئ خلقا ممې لمبوئ خلقا ازمکه بم چې زه ورشم ازمکه به مو وایي چې دا څه پلیت راغلی زه په ډیران د غورځولو قابل یم چې سپي مې وخوري او بزرګ وایي
وی بطواف کعبہ رفتم ز حرم ندا برآمد چی بیرون خانہ کردی کہ درون خانہ آئی بزمین چو سجدہ کردم ز زمین دا برآمد کہ مرا خراب کردی تو بسجدہ ریائی زدی پلی تکرم چی دا دریا کارے سجدے تو مالا گئے ازمکا بمرا پوری خپائی چی مونگن دی پلیت لاندے ورش مرشی زورک شمرش مان ما په عمر کې د خپل مړي جواب چاله کړی دی چاله کرای شي مړ پروسه کال زما تر مړو دا زما مرګري ناشتي په دې سټیج د پاسه دی له قران ورکه تاسو ته خبري پته یو ته دا دوه درې میاشتې مخکې زما سکه د ترو دا یو نور پاتې و هغه مړه ده کور ته لاړم زنانه مې ځان سره کوي لاړو خخم کما خام ترالم عربو کې چې مړ شي خلاص نلته براشي چوټای سه پلانی کلی ته چوټای پلانی ته چوټای مليان په تقریر کې چې څومره ډېر خلک په جنازه راځي شي ثواب ډېر او چې دل خپت نس جمعات له یو سم ثواب ډېر عذابونه دي ډاکټر صاحب د پولیس بدمو آیا دا پولیس خدای په دې قوم عذاب نازل کړي دا مجسټریټان الله په دې قوم عذاب نازل کړي دا قوم د دې قابل دی چې جیب لټول خود څه کوي چې دې کونه کې ګوتم ورته دا قوم د دې قابل دی دا ډېر پلیت قوم دی خو وګوره اخیری خبره واوري اخیری مجسټریټان تاسو وایي مجسټریټان انګريزانو انګريز مجسټریټ دلته د انګريز په حکومت کې یو سړي باندې 2 کاله قید سزا وخېجوله چې تما 2 کاله قید ا سړي ورته په عدالت کې وې چې ستا خزه داسې انه پروتان پر اپاسې دو په سړي ورټوب ک چې کنسل دی کوم مجسټریټ تا دا مجسټریټ ورته انګريزي کې وې چې وای څه چل ولجی کنزل وکړي ول څه کنزل وکړي ولوی چې ستا خزه داسې کوم تا ته وي مجسټریټ په خنداش ورته وایي چې impossible she is London impossible دا ناممکنه ده د چې کومه کنځلو ته چې ستا خزه داسې کوم دې زما خزه داسې کولای نشي impossible دا ناممکنه ده she is London زما خزه لندن کې ده دې نشي ورسېده پرې دی اکیډمي ورته معاف کو مجسټریټ دې کوي په دې قوم کې نه د انګريز اخلاق شته نه پکې د پیغمبر اخلاق شته خدای خبر دا سب بلاد دیکھو گورے تیرہ ورځ کې د امریکا د خدای داسې تباہ کی چې چر تباہ نه او یو اصول دی پکې د امریکای وزیر اعظم په موټر کې روانه او سیګار په لاس کې او د سیګار ایره داسې پر سړک بار غورځولا پر رادار باندې اطلاع وشو چې د سیګار ایره په سړک غورځولا گرفتاری کړ وزیر اعظم یې ونیو پرچای په ورکړه او چالان کړ تاریخ ورکو چې پلانی تاریخ بتا عدالت کې پیش کیږي تا بیزا زائد سیګار ایره ولې غرزولې دلته زمون د ورمړو خرف لار رواني د ګنډېرو غوتای تلاش کی بس چا بګیره د چا به سنت اغستی په نالت قوم خدایم غرق چا به سبا کېلا اغستی پوسټ کې به په سړک ورځي دی ورځي بل چې پراشي چې په خپل کې د خپل تلاش داس قوم دی داس ملک دی دغه وګوره ترون می اوسه کې مهذب قوم ناستو کرنیلان میجران ډاکټران انجینیران دا ناستو ټول
دی دا عمل کی ٹیکنالوجی دا سے ٹیکنالوجی دا زیاولت سبم دا ٹیکنالوجی ٹکا دیر زوتول ٹیکنالوجی ما ورطوئے چھے ٹیکنالوجی ویاو مال شرم مکن ہندوستان تا سرا آزاد دے دا نیخ نوالا تراوی جاس پور اخپل جوڑی کن جوڑی دا نیخ نوالا تراوی جاز و بحری جاز پور کپڑے اخپل موٹر اخپل سیکل اخپل رشک اخپلا لار اخپلا جاز پل دوئی اخپلا خود کفیل ملک چینستان رستو آزاد دے نن یو سرک تر کراچے ہائی وے جوڑی گی نا دمرا چینیانم ورطراوستی سرک کی جوڑا ہوئی دمرا دا چیف انجینئر دے دا ایگزیکٹو انجینئر دے دا اے سی دے دا ایکسین دے دا ایس ڈی او دے دا پلانے دے دا ایریگیشن دے دا ٹیریگیشن دے دا پلانے دے یو سرک جوڑولو اہلیت دا پاکستان پا میکمو کی نشتا دی یو سرک پا 45 کال کی تا سرک جوڑول ازدا نکرا تالا شرم نکرگی تا دا انجینئر اندرون وستولا شرم نورگی ستا دا سائنس پروفیسرانو لا شرم نورگی چه تا ترسا پوری یو میخ جوڑ نکر چین تا نرست آزاد دے نن تالا ہائیوے سرک جوڑی تب 45 کالو سوچ آزادے دور مڑو خر اخپل سنبای گرگے زمینگ انجینئران تر 2 بجو دفتر کی بسکٹی خوری سلور بجی ہم برسارے میخ ساتری دی اپرانی دی صدر روٹے سرولو لبور دی رکشی خویم رک کا جلسی دیا سے نخرو لراغلی پا ایمان کا نا جلسیشتا و نا تشتا نظر سرد عرب و غم تجاری تا سرد اسلام غم نشتا د اسلام تو سنیماگانی پا دی سنیماگانو کی بس سپیکر زی که زمین نوجوان طبقه غیرتو کی او د سړی زامن شي چې نظم سنیمالا په دې سنیماګانو کې د سپي غول کوي کنه بکې دا بلیټ چې دی بلیټ نن سبا یو د سور بچی چې را پاسي د بلیټ دکانو بس ٹھیک ده دی بلیټونو باندې با دا د بلیټ ډنډې با د بلیټ مالکان په ځانو منډي خو که د قوم بچی اتفاق وکړي چې نه ورځو ویډیو گیم سرک ته به خلک راوغورځوي که د قوم بچي وایي چې موږ نه ورځو میوزک سنټر راشي ټول د سوټمار زامن چې میندې د ورځې سوټې تپي پردی جامې وینځي دا هغه د پلشتې اولاد دا د سور بچي دا د سړي زامن نه دا د سوټمار زامن مازیګر زه ګورم په بالا ماڼۍ کې یو وی سی آر په اوږه کړی او یو ټلویزیون په اوږه کړی چې ما ته وګوري داسې غوندې چلي کي او منډه وی او تېرېږي ټوله شپه مورې پردی سو وایي د مورې توره شړی لنګ او د لور کاسیر یې څومره درنګ دی دا د سوټمارې زامن ټوله شپه دا ګوري که دا د سوټمارې زامن قصد وکړي چې زمونږ مور څه کوي او دا مونږ څه کوو دا میوزک سنټرې به ټولې تباه شي که نه به شي آخر څه د سړي زامن خو تاسو هم شئ که حکومت خدا سے خدای راستی کراولی چې درته اسلام راولی او دین راولی او مذهب اخو سوچ هم مکوئ بس یو ټکی اخیری واورئ یو عاشق ته چا وویل چې بېقراره ډېر وایي چې ډېر بېقراره ورته ویې زړګي له ډاډ ورکه په خپله مدام به څوک ډاډه کوي ویشتلي زړونه زړګي له ډاډ ټول وایي تاسو ټول وایي خوله خوځوه خوار شو زړګي له ډاډ ورکه په خپله مدام به څوک ډاډه کوي ویشتلي زړونه نو دا خپل ځان په خپله ټیک کوي نه خدای راستی که حکومت ټیک کوي نه خدای راستی که مونږ ټیک کوو مونږ ځان له درته داسې په تاپ کې ناست یو چې کله به درکې غټ سنډا غځېږي مونږ هم درته په سورو کې
تاسو وایي چې تا پلار مړ شي او مال راشي او ستا څومره کفن لګي زه څه وایم 40 غزا عثمان تپوسو کا چې کور دې د مردین جماعت شه 40 غزا په اسلام کې کم ځای دی 40 غزا چرته دی نه تپوسو کا زما د خپل جامع زما کفن دی کړ زما خپل صدر زما کفن دی زه خدای ابوبکر نبی سره نه داغه جامع داغه کفن کنه داغه صدر داغه کفن کنه ٹھیک شو دا 40 خپل جامع خپل کفن زم ما خپل کور کې